to address the Assembly. With President Trump's recent announcement of a strategy to counter terror and stabilize South Asia, د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو سره چې د تروریزم پر ضد د جګړې او د جنوبي اسیا د ثبات په هدف ده له نړیوالې ټولنې او امریکا سره د افغانستان اوږدمهاله شراکت نوی شو او لوری له سره تعیین شو. موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو چې اوس یې موږ پر هغه یقیني لاره سم کړو چې له کلونو راهیسې افغانان د امریکا لخوا همداسې پریکړې ته سترګې په لاره وو. په دې ستراتیژي کې د امریکا ټوله پیاوړتیا یو ځای شوې او داسې پیغام ورکوي چې طالبان او د دوی ملاتړي په نظامي ډګر کې بری نشي موندلی. یوازې له سیاسي لارې موږ سوله رامنځته کولی شو. زه پر ټولو طالبانو غږ کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو برخه شي. موږ اوس له خپلو ګاونډیو سره د خبرو موقع لرو چې څه وړ له یو بل سره د تروریزم د له منځه وړلو او سختیریزۍ د مخنیوي لپاره په ګډه کار کولی شو. زه پر پاکستان غږ کوم چې د دولت پر کچه د سولې، امنیت او سیمه‌ییزې همکارۍ په خاطر له موږ سره په پراخو مذاکراتو کې برخه واخلي. نړیوال تروریزم دیموکراتیکي ازادۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. تروریزم نه یوازې د انسانانو پر ژوند او اساسي ازادیو حمله کوي، بلکې د وګړو پر یووالي او له خلکو سره د دولتونو پر اړیکو حمله کوي. د همدغو اړیکو له کبله دیموکراتیکي ټولنې بېساري پر عدالت ولاړې او آزادې وي. موږ باید د تروریزم له خطر سره د متحدې قوې په توګه مبارزه وکړو. with its people, which makes democratic societies unique, fair and free.